علیکم سلام محترم. الله دې جوړ لره، الله دې نصرت وکړه، کامیابي دې نصیب سه. یو ورور وایي چې نمبر خلک غواړي او چې جوابونه راکړي په شخصي کې. خیر ده محترمه، نو لنډ به یو څه درته ووایم. داسې ده وروره چې باید نه په دې څوک خفه سي او نه داسې فکر وکړي چې ولې موږ ته جواب نه راکول کېږي په شخصي کې. نو وروره که زه خپل شاګردان وښیم انشاءالله یعنې په زرګونو به وي، یعنی چې هغه شاګردان مونږ سره درسونه ویلي وي، ترجمې را سره کړي وي په دا دومره وخت د درس په کلونو کې، نو ته ځان سره فکر وکړه چې هغه سړي سره تماس ونیسي. بیا وطن د وروره تقریبا د ټول افغانستان یا ټول پښتونستان پاکستان، نو کله کېدلی سي خیر د وروره په دې باید هېڅوک هم خوابده نه کړي چې ولې مونږ ته په شخصي کې جواب نه راکوي. تنها 2500 کسان دلته ګروپ کې دي، نو باید هېڅوک هم په دې خوابده نه سي. انسان تر هغه پورې مکلف ده چې هغه وسه پورې وي د انسان، نو چې د انسان په وسه کې نه وي نو باید څوک خوابدی نه سي. او زه الحمدلله محترمه ټوله ورځ بیخي هېڅ چیرې هم نه ګرځېږم، نه چیرې تللی یم نه چیرې ځم. انشاءالله ټول خدمت همدغه مې وي چې مسلمان ته فایده ورسیږي. نو الله دې ښه لره وروره، هغه ملګري چې تا نه نمبر غواړي هم نه دې خوابدي کېږي. کامیاب اوسېږي، الله دې حافظ و ناصر سه، الله دې نصرت وکړه، الله دې جوړ لره. السلام علیکم.